سرک زندگی. جاوید او مژگان رښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، امید لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه رښتینې کیسې په پښتو او دري ژبه خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان د خور د ژوند کیسه ده چې داسې یې لیکي: سلام، زما مستعار نوم مژگان ده. ما د هېواد په جنوب کې ژوند کاوه. زه خپل د کلي په مکتب کې معلمه ومه. زما مور زما پلارګني سره ښه چلند نه کول، مګر خپلو خپلوانو سره ډېر ښه چلند او رویه یې کوو. زما یو کاکا و چې خپل کورنۍ سره په لندن کې ژوند کوو. زما د کاکا زوی چې جاوید نومېده د لندن څخه وطن ته په چکر راغی او زموږ کره هم راغی. زما مور چې جاوید یې ولید، جاوید سره سمه رویه یې ونه کړه، له لرې څخه ستړی مشی ورسره وکړ او نور غلي کېناسته. جاوید چې زما مور یې ولیده، ورته یې ویل: د کاکا ښځې، که ته زما په راتګ خفه شوې یې، زه به بېرته لاړ شم. مور مې پلمه وکړه چې نه، زما سر درد کوي، د هغه لپاره زه غلې ناسته یمه. پلار مې جاوید ته ډېر کم راغی. پلار مې بیرون ووته او ما ته یې ویل: مژگان لورې، لاړ شه جاوید سره ستړي مسي وکړه، خو پام کوه چې د مور په شان دې چلند ورسره ونه کړې. مور دې خو زما پوزه یې ورته پرې کړه. زه لاړمه او سلام مې وکړه، ورسره کېناستم، کیسې مې پیل کړه. شپې سو، د شپې ډوډۍ مو وخوړل. د جاوید جای مې په بام واچوه. د ګرمي موسم و. ما خپل ځان سره ویل چې زما مور جاوید سره ښه چلند نه ده کړی. سهار وختي جاوید به زموږ له کور څخه لاړ شي. کله چې سهار شو، زه د خوبه پاڅېدم. اول د جاوید جای مې ولیده چې جاوید به لا تللی، خو مګر جاوید ویده و. ما د سهار چای جوړ کړه. پلار مې جاوید یې ویښ کړ او چای مو وڅښه. جاوید زموږ کره 4 ورځې پاتې شو. بیا لاړ. بېرته خپل کور لندن ته لاړ. له هغه ځای څخه زما پلار ته زنګ وهل او ورسره خبرې کوو. یو ورځ چې زما پلار نه و، موبایل کور کې وه. زنګ راغی. ما موبایل ته جواب ورکړ چې جاوید و. ما ته یې ویل: ته مژگان یې؟ ما ویل: هو. جاوید راته ویل: ته خپل له شمارې څخه ما ته یو زنګ ووهه، زما په کار یې. زما موبایل ساده و. ما جاوید ته مسکال ورکړه. جاوید راته زنګ ووهه او ویل: ته څومره کنجوس یې، مسکال دې راکړه. ما ورته ویل: د افغانستان څخه خارج ته ډېر قیمت ده. جاوید ما ته ویل: ته واتساپ فعال که. ما ورته ویل: زما موبایل ساده ده. جاوید راته ویل: ته یو ملګری یا خواړخونده نه لرې؟ ته د هغه د پاسپورټ عکس ما ته ولیږه، زه هغه ته پیسې لیږم، ته ورباندې موبایل واخله. ما یو ډېر ښه ملګري خورلڼه درلوده.
د هغه نوم او پاسپورت مې ورته ورکړه. جاوید ماته پیسې ولېږه او ورباندې مې موبایل واخیسته. جاوید خپل پلار ته ویلی و زما کاکا زما پلار ته یاد کړی و چې مژگان جاوید ته راکړه. پلار مې زما مور ته ویل چې ورور مې مژگان خپل زوی جاوید ته غواړي. مور مې ویل چې زه خپل لور خپل د دښمن زوی ته نه ورکوم. مور مې په ژړا سو او زوف یې وکړه. شفاخانې ته مو بوتله. ډاکټران ویل چې دغه خوشحاله وساتئ، نور خفګان ته یې مه پرېږدئ. پلار مې کاکا ته مې ویل وروره له دې خبرو څخه تېر شه. خدای مه کړه زما ښځه باندې کوم کار ونه شي، زما کور به وران شي. مور مې له دې موقع څخه ګټه واخیسته. خپل ورور ته یې ویل چې راځه همدغه یې وخت ده، ته مژگان خپل زوی ته وغواړه، مژگان زما لپاره مني. ماما مې هم راغی او زما پلار ته یاد کړه. پلار مې ویل چې صبر وکړه، زه د مژگان څخه پوښتنه کوم. زه په مور باندې مې سل په سلو کې باوري وم چې مور مې ما خپل وراره ته حتما ورکوي. ما ټوله قصه جاوید ته وکړه. جاوید ما ته ویل مژگان ته په ما باندې باور لرې؟ ما ویل هو. جاوید راته ویل چې خی پوښتنه مه کوه چې زه څه کار کوم، څه چې زه وایم همغه کار وکړه. ما ورته ویل سمه ده. جاوید راته ویل زه یو نفر درته لیږم، ته خپل عکس او پاسپورت هغه ته ورکړه. څو ورځې وروسته یو کس راغی، ما خپل پاسپورت او عکسونه ورکړه. 2 ورځې وروسته جاوید راته ویل ته په یوه پلمه کابل ته لاړه شه. ما سوچ وکړ یوه پلمه مې جوړه کړه. هغه خورلڼه مې مور ته مې راغی او ویل خاله جانې زموږ د همکار پلار په کابل کې مړ شوی، د فاتحې لپاره زه او مژگان باید کابل ته لاړه شو. مور مې اجازه راکړه. زه او زما خورلڼه دواړه کابل ته لاړو. زه یې د هندوستان سفارت ته ولېږلمه. هلته دننه شوم، د 3 ساعتو لپاره پاتې شوم. کار خلاص شو، بیرته کور ته راغلو. 4 ورځې وروسته له هغه څخه جاوید راته ویل اوس یوه پلمه جوړه کړه، کابل ته لاړ شه. ما ورته ویل چې څه پلمه جوړه کړم. جاوید راته ویل چې مور ته دې ووایه د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو سیمینار ده، زه باید هغه سیمینار ته لاړه شمه. ما هم همدغه خبره خپل مور ته وکړه. مور مې راته ویل سمه ده، زه به هم درسره لاړه شمه. شپې به ماما کره پاتې شو، سبا ته سیمینار ته لاړه شه. لاړم مور سره مې کابل ته. شپې د ماما کره مې پاتې سو. سهار وختي جګه شومه، ځان مې تیار کړه او مور ته مې ویله چې زه سیمینار ته ځمه. مور مې ویل چې زه هم درسره ځمه. ما ویل سیمینار تر ناوخته وي، ته مه ځه راسره، ته هلته ستړې کېږې. مور مې ویل سمه ده. زه لاړمه. جاوید راته ویل میدان هوایي ته لاړه شه. لاړم میدان ته. هلته یو کس راغی، ما ته یې پاسپورت راکړه چې د هندوستان ویزا وه پکې. دننه میدان ته لاړمه. هر کار چې جاوید راته ویل ما هماغه کوه.
ځکه ما په جاوید باندې باور درلوده. په یو پرواز کې لاړم هندوستان ته. کله چې هندوستان کې کته شولمه، زما شماره اتومات د هندیا شماره سوه. جاوید راته زنګ ووهه او ویل ورسېدې؟ ما ویل هو. جاوید راته وویل بیرون د ترمینال څخه یو کس درته ولاړ ده، ته لاړ شه هغه سره. ما جاوید ته ویل هغه کس زه نه پیژنم، څه رقم زه لاړه شمه؟ جاوید راته ویل ته یو وارې د ترمینال څخه بیرون ووځه. کله چې ووتلمه جاوید ولاړ و. جاوید ما ته ویل ای لیونیه، تا فکر وکړه چې بل څوک به راغلی، زه خپله یم. جاوید زما پلار ته زنګ ووهه او بخښنه یې وغوښته. پلار مې هم خوشحال سو. جاوید زما پلار ته ویل چې مور یې سبب شو زه دغه غلط کار وکړمه. پلار مې څه ونه ویل. زه او جاوید په هندوستان کې مو نکاح وکړه. 2 میاشتې هندوستان کې پاتې شولمه تر څو زما کارونه جوړ سو. بیا لندن ته لاړمه. لندن کې مې ژوند پیل کړل. 1 کال وروسته زما کره یو زوی پیدا شو. کله چې زوی مې د 3 میاشتو سو، زه او جاوید وطن ته لاړو. جاوید زما د مور و پلار څخه بخښنه وغوښتل. ما هم خپل د مور پښې ښکل کړه، بخښنه مې وغوښته. مور مې هم زه یې وبخښلمه. مور د نور. وروسته له هغې څخه مور مې زما کاکا کورنۍ سره ښه چلند کول. د 2 کورنیو منځ کې مینه پیدا شو. ځینې وخت یو داسې اشتباه یا تېروتنه د ښه والي سبب شي، لکه چې زما غلط کار د 2 کورنیو د بیا یو ځای کولو سبب شو. اوس خوشحال ژوند لرم. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان ستاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.